بار چې کومه بټاریانې ناستي که نه هغه ځان رسې به داسې چې که ته به د ګورنر زامن دي حالان کې ردوان او درک به ورسره لږې ځان او مزدور وي وایي تا ته کښېنه شیخه دلته هغلته کښېنه انتظار وکړو پلان دی ډاکټر مخې ته کښېنې ته به چې دا ټول پاکستان ته دی نو چې بار ته ووتې بیا څوک په تندر هم نه لګوي څوک د پردي خیراته کې هم نه حسابوي زنانو ته به ځان له قارېږي غریبانان یې داسې کېږي خبرې نه وباسي سپین ږیرو ته به ځان له قارېږي د مشر قدر خو په ګډولو سري بوده شته نه د علماو د طلباو په ګډولو سري بوده قدر نشته کښېنه شیخه هغلته طالب هلته کښېنه دونه سپک الفاظو ته استعمالوي ما زه به نه خورې هغه اوس چټ به ته ولیکه د وي روان هلته که دا مریضان نه وي نو تا به چېرته خرڅ سره ولې څه شی به دې کولی بار ته راوځي وایي الله دې غر کړي وایي قارېده مانې خپل مرض هم هېر کوی خپله خبره هم نان هېر کړه پلانې خبره نان هېر شو پلانې ډاکټرانو ته نرمي پکار ده ځکه مریض چې وي نو هغه زړه ډېر نرم وي د مریض چې کوم دی د هغه ګوره نیم علاج دا دی چې هغه سره په نرمۍ باندې خبرې کې تسلي وله ورکړي ډاکټرانو ته موږ دا نصیحت کوو چې ولې دا سختي عرضه کې مه کوئ یوازې پیسې د دې اراده مه کوئ چې یوازې پیسه مقصود ده او شپه ورځ پیسې او شپه ورځ پیسې کپن کې هم جبه هم نشته دی چېرته به وړئ د خلکو زړونه وګټئ په دې باندې نرم انداز باندې خیر دی که یو مریض لږه سختي وکړه اخر نرمي ته به نرم انداز ورته وي دې به لاول راولګي بار چې کوم هغه بټاریانې ناستي که نه هغه ځان رسې به داسې چې که ته به د ګورنر زامن دي حالان کې ردوان او درک به ورسره لږې ځان او مزدور وي وایي تا ته کښېنه شیخه دلته هغلته کښېنه انتظار وکړو پلان دی هلکه په نرم انداز باندې یو ولې دونه سختي کې اور ډاکټر وزګار نه پلان دی د زار او قربان باندې ولې ستا خوله ماتېږي چې ته زار او قربان خفه نه شئ جي صاحب خفه نه شي ملګريه ډاکټر صاحب وزګار نه دی تاسو خفه نه شئ جي دې خبر باندې ستا ولې خوله ماتېږي دا یو غرور او تکبر په دې بعضې خلکو کې پروت دی ټول نه یادوم بعضې ښه خلک پکې شته دی خو دا ځان یې داسې بعضې متکبرین غوندي ډاکټر مخې ته کښېنې ته به چې دا ټول پاکستان ته دی نو چې بار ته ووتې بیا څوک په تندر هم نه لګوي څوک د پردي خیراته کې هم نه حسابوي لیکن نرمي کوه د الله بنده دونه سختي څه شي ده کې ښه په نرم انداز باندې ښه په خوش اخلاقۍ باندې زنانو ته به ځان له قارېږي غریبانان یې داسې کېږي خبرې نه وباسي سپین ږیرو ته به ځان له قارېږي د مشر قدر خو په ګډولو سري بوده شته نه د علماو د طلباو په ګډولو سري بوده قدر نشته دی کښېنه شیخه هغلته طالب هلته کښېنه دونه سپک الفاظو ته استعمالوي نو بعضې ډاکټران ټول ډاکټران نه یادوم ولې بعضې نیکان ډاکټران شته پکې د بعضې ډاکټران هم چې کوم دي داسې وي چې هلته ناست وي ته به چې دا ټول پاکستان ته پیدا کړی دی او دا ټول خلک د ده د لاسه ګرې ژوندي دي او بدماشانې به شروع کړي ما زه به نه خورې هغه اوس چټ به ته ولیکه ورته وي روان هلته ته د دې مریضانو شکر ادا کړه دې مریضانو په وجه ته دلته ناست دي که دا مریضان نه وي نو تا به چېرته خرڅ سره ولې څه شی به دې کولی ته دې په وجه باندې هلته ناست دي نرمۍ نه کا والی وې نو خو دویم نمبر ډاکټرانو دپاره خصوصي دا پکار ده چې هغوی د نرمۍ نه کار اخلي مریض غریب ورشي نه مریض د یرې د لاسه نه دی د یرې د لاسه خپل مرض هم تېر شي بار ته راوځي وایي الله دې غر کړي وایي قارېده مانې خپل مرض هم هېر کوی خپله خبره هم نان هېر کړه پلانې خبره نان هېر شو پلانې نان هېر شو نه نه ډاکټر له پکار دا دي مریض کښېنئ ښه حاجي صاحب ښه مولوي صاحب ښه طالبه ښه ملګریه تاسو څه تکلیف دی په دې خبرو ستا خوله ماتېږي هغه به هم خوشحاله شي نو هغه به راګویا شي نو ټول مرض به ته بیان کړي چې زما دا تکلیف دی دا تکلیف دی دا تکلیف دی خو چې تا ټک د وارو صاحب د سترګې د زمري په شان را ایستلي دي هغه به وشي یا الله خیر کې اوس روغ مې تې وباسي هغه نه مرض هم یې شي چې اوس په دې باندې چې دې ځینې ایسته وځمه ظلم دی داسې دی تا پیسې اخېستې د هغې نه د دغه پیسو به الله تعالی تپوس کوي چې تا دې حق پوره ادا کړی که نه ادا کړی دا خو ته خپل قابلیت په هغه باندې خرڅې په دغه پیسو هسې خو نه ګوري پیسې دله درې کړي دي نو بیا خو معاینه ښه صحیح وکړه نه په نرم انداز یې وکړه تسلي وله ورکړه د بعضې ډاکټران داسې ظالمان دي چې بیمار نه دی هغه ته داسې خبره وکړي یاره هسې به ډاکټرانو مه کوه دا جوړېدو کار دی دا دنیا خلک په دې مړه دی هغه رفقه وصله خرابه شي نه نه که خطرناک مرض وي ورته ویې وایه دا ګوره د الله اختیارات دي موږ صرف د ویلي کوو سوال به د الله نه کوم الله به دې ښه کوي ته بېغمه اوسېږه الله به تا ښه کړي انشاءالله ښکلې خبرې ورته وکړه د هغه تسلیم وشي هغه بار ته راوځي دعاګانې هم کوي بیا دې ډاکټر ته دا ډاکټران دې نه خبر نه دي چې که چېرته دې مریضانو سره موږ نرمي وکړه دیو چې کور ته لاړ شي هم موږ ته دعاګانې کوي بیا
خو دوی دا غواړي چې دا کور ته لاړ شي که نه چې په هر مانځه کې راته خیرې کوي چې الله دې نور هم غر کا نه د خلکو دعاګانې والي زما د ټول ډاکټرانو ته دا نصیحت دی داسې مه کوئ د خلکو دعاګانې اصلي کوي انسانیت چې کوم دی هغه لږ وپېژنئ. دریم نمبر چې کوم دی نو علماو دپاره خوش اخلاقي پکار ده ځکه دا روحاني علاجونه د خلکو کوي. نو عالم چې کله سختی کوي او عالم خلک په هر سوال باندې رټي نو خلک بې سواله هم نشي کولی آزاد یریږي یاره څنګه تپوس وکړم قار راته نشي وایي ما ته یو پېرې چا کال وکړی دی مردان نه پته لګي زما نمبر به چا ورکړی نو ډېر په عاجزۍ باندې ویلې یاره جي که تاسو خفه کېږئ نه نو زه یو سوال کوم خو چې قار راته نشي ما ورته ویل ما ځکه لږ قار ښه یم تا ته ما قار کړی دی ولې ویل نه یاره تاسو به خو نه یې کړی خو دلته زموږ د دې علماو نه تپوس وکړو چې لاوله ښه بېعزته کړي ول بیا وروسته جواب راکړي ما ورته ویل هلک غلطي کوي سوال وکړه ښه کولا او سوال وکړه که ما ته یاد و زه به دله جواب درکړم که یاد راته نه و چې درته ووایم چې ما ته نه دی یاد زه په دې شرمېږم نه علم کولی د الله سره دی بس نه دی راته یاد. د بعضې علما چې کوم یې الله دې معاف کړي نو هغوی چې کله تپوس دې وکړي نو سپوز جواب ته معلوم نه وي نو په دې شرمېږي څنګه درته ووایم چې یاره زه ما ته دا مسله نه معلومه زر به ورته مړه پرېږدې تا دې کاسه دې څه کار دی چرګې د مالګې څه کار دی پرېږده سړی زه خپل چا د ټماټر او پیاز خرڅوه دې مسلو څه کار مه لره ښه دا خو باریکې مسلې دي وایي باریکې مسلې دي وایي نو قاري ورته څه هلکه خو چې نه دی یاد درته ورته نه دی یاد راته که نه په دې کې د شرم څه خبره ده نه دی یاد راته. دا بعضې هوښیاران ډاکټران هم داسې کوي هوښیار ډاکټر چې کله هغه ته یو مریض ولول شي یو هغه دغه نه وي د ده مریض نه وي لکه دا هر مرزاله ډاکټر وي که نه دی ورته څه وایي یاره چې ستا په دې مرض زه پوه نه شوم ته پلاني ډاکټر له لاړ شه دا د هوښیارو خلکو ښه کار دی